سلامونه ګرانو محترمینو دوستانو او کتونکو هیله ده روغ او جوړ به اوسئ. ستاسو د روغتیا په هیله زه بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته دا ښیم چې څنګه موږ کولی شو خپل ټرست والټ، باینانس یا له نورو اپلیکیشنونو چې موږ کوم پیسې ګټو یا دغه موږ ټرست والټ ته لیږو یا بل والټ ته، دغه څنګه کولی شو خپل موبایل ته د ایزي لوډ په شکل یا کریډټ کارت په شکل ولیږو. یا که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ او لومړی ځل مو د زموږ ویډیو ګورئ، چینل سبسکرایب، ویډیو در سره خامخا ملګرو لایک کړئ. راځم خپله ډیټا وازوم دوستانو او په څنګ کې کالم هم ورسره راخلم. راځم تاسو ته ښیم. ښه نو دوستانو، موږ کولی شو په درې طریقو، په دغه ویډیو کې زه تاسو ته درې طریقې ښیم چې په درې طریقو تاسو کولی شئ خپل د موبایل نمبر ته د کریپټو کرنسي لکه TRX، بیټکوین، USDT او نورو کرنسیانو په واسطه له ټرست والټ، باینانس یا هر والټ څخه خپل موبایل ته ایزي لوډ وکړئ. لومړی راځم دوستانو تاسو ته د باینانس طریقه ښیم چې له باینانس څخه څنګه کولی شئ خپل موبایل نمبر ته ایزي لوډ وکوئ. زه ټولو نه مخکې راځم تاسو ته خپل کریډټ درښیم. ښه نو دوستانو، څنګه چې تاسو دلته یې ما سره په دې نمبر کې هېڅ پیسې نشته، 0.91 افغانۍ ده. اوس به زه راځم تاسو ته طریقه ښیم. لومړی طریقه دوستانو د باینانس ده. زه خپل باینانس راوازوم. ښه نو دوستانو، ما خپل باینانس راواز که. دوستانو لومړی طریقه چې ده، تاسو کولی شئ له باینانس څخه مستقیم خپل سیم کارت ته ایزي لوډ وکړئ. که چېرته تاسو سره په باینانس کې ډالر وي یا هره کرنسي وي، فرق نه کوي چې هره کرنسي وي، تاسو کولی شئ هغه خپل موبایل نمبر ته ایزي لوډ کړئ. یا دوستانو هغه کسان چې باینانس لري یا دوی سره ټرست والټ کې یا بل والټ یا کوم سایټ کې دوی سره پیسې، کولی شي هغه خپل باینانس ته ولیږي او په باینانس نه په اسانۍ سره ایزي لوډ کړي. نو د ایزي لوډ لپاره به لومړی تاسو په دغه پورته ځای په دې به کلیک کړئ ملګرو او لږ به انتظار شئ. دغلته ګورئ دوستانو، تاسو به د موبایل ټاپ اپ آپشن نه دی، نه موبایل ټاپ اپ، دا آپشن به ووهئ چې تاسو سره هره کرنسي وي، فرق نه کوي څنګه چې موبایل تاسو ته پې ایزي لوډ کیږي. په دې لومړي ځای کې به دوستانو خپل نمبر لیکئ. چې کوم نمبر ته غواړئ ایزي لوډ کړئ، مثلا زه ورته اوس یو نمبر لیکم. دوستانو نمبر چې موږ لیکو ګورئ په زیړ رنګ نیکسټ آپشن، دا به ووهئ. اوس درته راځي، صحیح ده، دا د راغی. په دې لومړي ځای کې به دوستانو تاسو خپله شبکه انتخاب کړئ. کومه شبکه د روشن، د اتصالات، د افغان بیسیم، دا کومه مثلا د ما روشن، د روشن مې ووهلو، صحیح. او دغلته ګورئ دوستانو موږ ته د ایزي لوډ اندازې هم راواخیستلې، او که غواړئ چې ډېرې اندازې وګورئ، دا مور آپشن به څنګ کې ورسره ووهئ. ښه، موږ ته به د لیست په شکل ټول راواست کړي. دا ګورئ 15 افغانیو نه روشن سیم کارت ته شروع کېږي د ایزي لوډ اندازه. 15 افغانۍ چې دي په 0.9 USDT باندې، او 10 افغانۍ 14 سنټه، 12 افغانۍ 21 سنټه، او تقریبا $1 هم 90 سنټه، 55 افغانۍ. او پورته راځو چې څونه غواړئ. لږ دوستانو دلته ارزانه اخلي، اینه مثلا $1 دی په 60 افغانۍ اخلي، یو څه ارزانه اخلي نسبتا هغه ته. نو دلته راځو ګورئ دوستانو هر اندازه شته ده، اینه څومره چې تاسو غواړئ موږ نه ایزي لوډ ځان ته لیږلی شي، صحیح ده. دلته به لومړی اندازه خوښه کړو. مثلا زه ډېر نه غواړم دوستانو ولیږم، ځکه دلته یو څه ارزانه مخلي، صرف د ویډیو لپاره تاسو ته چې ثبوت شي دا 15 افغانۍ ایزي لوډ کوم، صحیح ده. په 15 کلیک کوم، سمه ده. په 15 مې کلیک کړ. دلته به دوستانو ګورئ کنټینیو آپشن به ووهو موږ. اوس کنټینیو به ووهو. نو اوس به دا د موږ ټاپ اپ 1 دقیقه کې شاوخوا کې ورسیږي، صحیح. دلته اوس هغه خپل د باینانس پن یا باینانس پی آی ډي دغه پن کوډ به ورکړئ، یا که د چا فنګر او فنګر فالي فنګر مو ورکړئ. دا چې مو ورکړلو اوس به هغه سکسس شي. دا وینئ دوستانو موبایل ټاپ اپ پروګرس کې ده، صحیح ده. دغه د کمپلیټ شو دوستانو، یو ریفرش به ورکړو، دا اوس کمپلیټ کېږي، صحیح ده. دا یې میسج هم دوستانو راغی، نه 15 افغانۍ تاسو په موافقانه اضافه شو، د 0.15 افغانۍ دولتي مالیه د دې وشوه. دا دوستانو د باینانس طریقه وه چې لومړۍ طریقه. دومه طریقه هغه کسان چې باینانس اکاونټ نه لري، صحیح ده، یا دی مثلا ټرست والټ کې USDT لري یا په نورو والټونو کې دی سره ده، یا ټوکن پوکټ کې یا کوم سایټ کې ده. نو دغه کسان چې باینانس نه لري دی به څنګه ایزي لوډ کړي؟ د دغو لپاره دوستانو دومه طریقه ده. دومه طریقه څنګه ده؟ دومه طریقه کې دوستان تاسو باید یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا ډول یو اپلیکیشن ده، صحیح ده، FE.PW. دا اپلیکیشن به له کوم ځای ډاونلوډوئ؟ دا به ټلیګرام چینل کې ما تاسو ته اپلوډ کړی. د ټلیګرام چینل لینک هم لومړی کومنټ کې، دلته چې لاړ شئ دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. چې کله هم ډاونلوډ کړئ انسټال مو کو، ساده صفحه لري دوستانو، صحیح ده. اوپن سیم کو ګورئ، دغلته تیار افغانستان لیکل شوی. دا اپلیکیشن چې ده د افغانانو لخوا جوړ شوی، صحیح ده، خارجي نه ده، خپله د موږ د افغانانو لخوا جوړ شوی، صرف افغانانو لپاره کار کوي. په لومړي سر کې افغانستان ده، دوم کې به موږ خپله شماره لیکو، چې کومې شمارې ته غواړو ایزي لوډ وکړو. مثلا زه دلته یو شماره مې ولیکله، صحیح ده. دریم کې به اندازه لیکو، څونه اندازه غواړي ځان ته ایزي لوډ وکړي. مثلا هره شبکه دوستانو فرق کوي. MTN ته 10 افغانۍ، هر یو ته مختلفه میتود لري د پیمنټ. مثلا زه لیکم 10 افغانۍ، صحیح ده. 10 افغانۍ چې مو لیکو دوستانو، دلته به سنډ نیو آپشن ووهو، صحیح. دا چې مو ووهه نو دلته ګورئ دوستانو په خپله راغله، موږ ته معلومات پورته راغلل، وایي تاسو دغه نمبر ده او په MTN شبکه د شبکه په خپله دی تشخیص کوي، او څومره اندازه لیږئ 100 افغانۍ. 100 افغانۍ لیږئ. نو دلته به موږ د چوز کرنسي ووهو، صحیح ده. اوس دغلته ګورئ دوستانو موږ ته
پی میتودونه راځي، یعنې تاسو غواړئ څه ډول موږ ته کرنسي ولیږئ په کوم میتود. ګورئ باینانس پی شته، باینانس پی په لایټ کوین په ټي آر ایکس او په بي ان بي موږ کولی شو ډیپوزیټ وکړو او په بدل کې دا سیټ موږ ته ایزي لوډ راکړي. مثلا زه غواړم په ټي آر ایکس وکړم، صحیح ده، ځکه ډېری ملګري ټي آر ایکس لري. ټي آر ایکس مې انتخاب کړو نو دلته به ورته پی نه ووهو، صحیح ده. داسې مو وهلو دوستانو، اوس به صبر وکړو. دلته اوس موږ ته ادرس راکړي. دغه د دوستانو دا ډول یو ادرس موږ ته راکړي. ګورئ دلته دی پورته لیکلي وی سونه 14.25 ټي آر ایکس به موږ ته رالیږي او دا کار باید ته په نیم ساعت کې وکړې، یعنې نیم ساعت نه باید ډېر ټایم تیر نه کوي. دغه ادرس د دوستانو وینئ، دا ادرس یې موږ ته راکړو. دا ادرس به موږ کاپي کړو. تیار دلته کاپي آپشن شته دی نه، کاپي به ووهو، صحیح ده. کاپي آپشن دا کاپي شو. اوس به راشو خپل ټرس والټ ته. مثلا ټرس والټ نه موږ دی څومره ټرون غوښتي و هغه به موږ ورته انتخاب کړو. مثلا زه راځم لومړي سر کې ادرس ورکړو، دلته ټي آر ایکس لیکو. مثلا دی څومره غوښتي دي دوستانو 14.25 موږ به ورته 14.35 ولیکو، 1 سنټ اضافه 14.35 مو ولیکو دوستانو. کنټینیو به ووهئ، دا به ورته سنډ کوي. چې سنډ مو کړو دوستانو په ظرف د 1 دقیقه شاوخوا کې ستاسو اکاونټ ته هغه کېږي ایزي لوډ رسیږي. او چې ونه رسېدو مشکل و بیا ما ته میسج وکوئ، د دې سیټ هغه به زه تاسو ته درکړم. اډمین ټیلیګرام یې کولی شئ میسج وکوئ، مشکل مو حلیږي. هېڅ مشکل نه کوي. څنګه چې مې دا د افغانانو لخوا جوړ شوی ده او باوري ده، کولی شئ د هغې نه هم کریډټ واخلئ. دا دومه طریقه وه. درېیمه طریقه مې هم دوستانو درته ویلې وه چې 3 طریقې دي. درېیمه طریقه هم ډېره اسانه او راحته ده دوستانو. درېیمه طریقه ټیلیګرام له لارې ده. خپل ټیلیګرام به راواز کوئ، صحیح ده. ټیلیګرام سرچ ته به راشئ، صحیح ده. دلته به دوستانو تاسو ورته څه لیکئ، ګورئ دغلته تیار ما لیکلي دي، تاسو به دغه خط ورته ولیکئ AFE.PW بوټ. دا بورډ به ورته سرچ کوئ. دا هم د همدغه سایټ بورډ ده. د بورډ له لارې ګورئ دغلته دی اندازې هم لیکلي دي له مخکې نه، چې کوم سیم کارت ته څومره پورې اتصالات ته کولی شئ. کم اندازه 15 افغانۍ هم ایزي لوډ کوي. M10 ته له 10 افغانیو، روشن او افغان بیسیم او سلام ته له 25 افغانیو کم ایزي لوډ نشئ کوی. د ایزي لوډ کولو لپاره تاسو به راشئ شروع آپشن به ووهئ یا دا روباټ به سټارټ کوئ. روباټ سټارټ کیږي. ګوره دلته څه وایي، لطفاً شماره که به آن کردیت اضافه میکنید را وارد کنید. یعنی کم نمبر تا غواړئ ایزي لوډ کوئ. مثلا نمبر لیکم ورته، نمبر مې ولیکه، صحیح ده. سنډ به یې کوئ نمبر ورته، نمبر سنډ شو، صحیح ده. اوس وایي څومره اندازه کریډټ غواړئ ولېږئ. مثلا زه ورته مثال لیکم 100 افغانۍ غواړم ولیکم، صحیح ده. دلته اوس وایي چې کومه شبکه ده دا نمبر چې تاسو لیږلی دا په کومې شبکې کې ده. روشن د اتصالات، د افغان بیسیم ده. ما مثلا اتصالات لیکلی، اتصالات باندې به کلیک کوئ. دلته اوس دی وایي چې په کومه طریقه ته موږ ته غواړئ کریډټ هغه ولېږي، کرنسي ولېږي. باینانس پی، ټي آر ایکس او بي ان بي، چې دې نه سیار یو تاسو غواړئ. چې نور دوستانو تاسو غواړئ په ټي آر ایکس تاسو سره ټي آر ایکس ډیپوزیټ کړئ یا بي ان بي ورته غواړئ ډیپوزیټ کړئ یا باینانس پی له لارې تاسو خپله خوښه. مثلا زه دا ځل تاسو ته د مثال په ډول راځم بي ان بي وهم. بي ان بي غواړم زه وایم چې تاسو ته ولېږم او تاسو بدل کې ماته ایزي لوډ راکړئ. نو په بي ان بي به تاسو کلیک کړئ. دلته اوس ګورئ دی موږ ته دغسې یو لینک راکوي، صحیح ده. په دې لینک چې کلیک کړو د ریچارج صفحې ته ځي. هلته بیا موږ کولی شو بي ان بي ادرس واخلو او دی ته بي ان بي ولیږو. په همدې لینک به یې کلیک کړئ دوستانو، صحیح ده. اوس دغلته موږ ته راوړي، صفحه دغه ته راواوښتله. نو ګورئ دوستانو دی موږ ته ادرس تیار راکړه دی نه. دغه ادرس دا وایي دې ته به بي ان بي لیږي. څومره بي ان بي هم پورته درته لیکي دی نه 0.063 او 90 اندازه بي ان بي. ادرس به څنګه چې مخکې مو ویل په دې به کلیک کړئ، دا د ادرس کاپي شو. لاړ به شئ خپل والټ نه به ورته بي ان بي ولېږئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ له دې سیټه هم ځان ته ایزي لوډ واخلئ او د ټیلیګرام روباټ له لارې هم. او هغه ملګري چې دی وایي چې موږ سره مثلا دا سیټ په ټي آر ایکس او بي ان بي او لایټ کوین سره ډیپوزیټ منی موږ سره مثلا بله کرنسي یو نامعلومه کرنسي لکه پی پی، شیبا، دغه کرنسیانې بیا څنګه کو دوستانو. د دې لپاره تاسو کولی شئ په کوینکس صرافي کې اکاونټ جوړ کړئ. کوینکس صرافي په تذکیره په پاسپورټ ویریفای ته هم اړتیا نه لري. کوینکس کې به اکاونټ جوړ کړئ. تاسو کولی شئ هلته یو کرنسي په بلې کرنسي بغیر له کوم فیسه بدل کړئ. مثلا شیبا، بیټ کوین، بي یو ایس ډي یا بله کرنسي لرئ، هلته لاړ شئ په لیټ کوین، بي ان بي یا ټرون ته یې بدله کړئ او هغه دې سیټ ته ډیپوزیټ کړئ او له دې څخه کریډټ واخلئ. 100% دوستانو دا ازمایل شوي سیټ ده او د باینانس طریقه هم ریل ده. نو تاسو ته مې لایف هم له باینانس یو کوچنی شان ایزي لوډ هم وکړو د ثبوت په ډول. نو دغه دوستانو د دې مکمل کار او بیا هم چاته مشکل و کومنټ کې راته ولیکئ. کومنټ ته ماتمني جواب درکوم. زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو هم په تمه اوسئ. نو نوره درته ویډیو نه اوږدوم، پخته یم سپارم.